نن زموږ او ستاسو معاشره ده، نن ټوله امت مسلمه د پریشانۍ په حالت کې دی. د چا سره د رزق پریشانی ده او پر چا باندې د حکومتونو پریشانی ده چې حکومت زما سره ظلم، پر چا باندې لارې تنګې دي او څوک د نورو سختو حالاتو سره مخامخ دي چې د مځکې پر کره باندې پر ټولو مسلمانانو باندې نظر وکړي، اکثریت مسلمانان د دې حالاتو سره مخامخ دي. لیکن اوس د دې حل به څنګه وي؟ بعضې خلک هغې د دې د حل دپاره پر مال و دولت باندې اعتماد کوي چې زما سره مال و دولت وای نن به پریشانی نه وای. څوک په دې کې پر حکومت باندې اعتماد کوي چې زما سره حکومت وای دا پریشانی به نه وای. څوک په دې کې پر علم اعتماد کوي، څوک په دې کې پر عقل باندې اعتماد کوي. لیکن د دې پریشانیو حل، د دې مشکلاتو حل دا ټول د خپل اعمالو باندې نظر کول او په خپل اعمالو کې بدلون راوستل او د خپل رب څخه غوښتنه کول. ځکه موږ ته هیڅ هدایت نه دی معلوم. الله تعالی وایي هدایت ټوله زما سره دی، زما څخه غواړئ. موږ ته د نفقې لارې معلومې نه دي. الله تعالی وایي نفقه زما سره د زما څخه وغواړئ. او د دې ټولو غوښتنو زموږ سره لباس نسته، موږ لڅ یو. الله تعالی وایي تاسو ما لڅ پیدا کړی یاست، لباس زما سره دی، هغه زما څخه غواړئ. حضرت علی رضی الله عنه وایي من اعتمد علی ماله فقد ضل، چې څوک پر دې اعتماد لري چې مال او دولت زما مسلې خلاصولی شي دا سړی ګمراه دی. او من اعتمد علی سلطانه فقد ضل، چې څوک پر دې اعتماد لري چې حکومت زما مسلې خلاصولی شي دا ګمراه دی. او من اعتمد علی عقله فقد ضل، چې څوک پر خپل عقل اعتماد وکړي د مسلو په خلاصوالي کې هغه ګمراه دی. او من اعتمد علی علمه فقد ضل، چې څوک پر علم باندې اعتماد وکړي هغه ګمراه دی. نه په مال او دولت دا مسلې خلاصیږي، نه په حکومت دا مسلې خلاصیږي، نه د انسان په هوښیاري دا مسلې خلاصیږي، نه د انسان په علم او فدانایي باندې دا مسلې خلاصیږي. په څه باندې خلاصیږي؟ او من اعتمد علم الله او من اعتمد قدرت الله، چې د الله پر علم اعتماد وسو، د الله تعالی پر قدرت اعتماد وسو، فلا ضل ولا ذل ولا قل ولا عطل، بیا نه ګمراهي ستا، نه ذلت ستا، نه لږوالی ستا، نه سرکشي ستا. چې کم سړي پر الله تعالی باندې اعتماد وکړي، د الله تعالی سره صلح وکړه، د الله تعالی څخه غوښتنه وکړه او د الله تعالی سره د ترتیب لاره برابره کړه، د الله تعالی حضور کې د دې یو شي کمی بیان است. نن د انسانانو څه مسلې دي؟ حضرت علی رضی الله عنه من اراد عزا بلا عشیر، چې کوم سړی عزت غواړي لیکن قوم او قبیله نه لرم. نن خو خلک وایي یاره پلانکی خاندانی سړی دی، پلانکی قومي سړی دی، نو عزت. لیکن یو سړی په معاشره کې عزت غواړي، قوم او قبیله نه لري. وغنا بلا مال، یو سړی وایي زړه مې غواړي چې غنی یم لیکن مال او پیسې نه لرم. وهیبة عند سلطان، زړه مې دا غواړي چې بادشاه زما سره په روب په دباو کې. او وجهة عند الاخوان، او زړه مې دا غواړي چې په ټوله انسانیت کې زه عزتمن انسان یم. بغیر د قوم او قبیلې څخه عزت غواړم، بغیر د مال او دولت څخه غنا غواړم، او پر بادشاه باندې روب غواړم، او د قوم د انسانیت په مابین کې وجاهت او عزت غواړم. تاسو وګورئ په دې بر اعظم کې به څوک داسې چې دا به غوښتنه نه وي، د هر سړي غوښتنه ده. لیکن د دې غوښتنې طریقه پیغمبر علیه السلام وایي څنګه پوره کیږي؟ فلیخرج من ذل معصیة الله الى عز طاعة الله. ته خو د الله تعالی نافرماني پرېږده، ته هغه د ذلت زندگی چې د الله تعالی په نافرماني کې تېرېږي هغې څخه ځان راوباسه، او هغه عزت لراسه، هغه طاعت لراسه، هغه د الله عبادت لراسه. ته د الله تعالی سره صلح وکړه چې بیا الله تعالی بې قوم عزت څنګه نظر کوي، چې بیا الله تعالی بغیر د مال او دولت ته غنا څنګه نظر کوي، چې بیا به ستا خبره پر بادشاه باندې چلیږي، بیا به په ټولو قوم او قبیلو په انسانیت کې به ستا عزت و وجاهت پر ځای باندې پاتې شي. نو ما درته ویل چې کوم مشکلات په کوم شي کې حل کیږي هغې طرف ته موږ توجه نه کوو، او چې د کومې لارې څخه د هغې حل ناممکنه دی، سهار او ماښام د هغې په فکر کې وي، د هغې په تصور کې وي، ورځ درابله ستړي کېږو، لیکن د مشکلاتو حل نه پر چا باندې راځي او نه څوک د هغه اوس تمه لري، نه د هغې د تمې اراده څوک کولی.